इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पे भी नबानी हुए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिही व इत्रतिही बेदद कुल्ली मालूमिन लका। पे इखलास लग दुरूद शरीफ होए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वाला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ढेर मुहतरम व मुकर्रम इज्जत मआब जनाब मोहतरम फीर फली रहीम बादशाह सेब दामत बरकातुहुम और ढेर मोहतरम काबिल कदर इज्जत मआब जनाब हजरतुल अल्लामा मौलाना कारी इरशाद अहमद सेब दामत बरकातुहुम और ढेर मोहतरम व मुकर्रम जनाब हजरत मौलाना शाहजहान सेब दामत बरकातुहुम और ढेर मोहतरम व मुकर्रम जनाब मोहतरम कारी शाह खालिद सेब दामत बरकातुहुम व दीगर उलमाए किराम कुर्राए किराम हुफ़ाज़े किराम व मदाहीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ढेर कदरमंदो इज्जतमंदो मशरानो नौजवानानो द अल्लाह जल्ल जलालुहु बंदगानो द सरवर कौनैन ताईदारे हरम इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक उम्मतियानो लरीना निज़दीना रातलुन की द्रनो कदरदानानो अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु व अज़्ज़ इस्मुहु व ला इलाहा गैरुहु सरज़माद द्वारो जिहान खुशाले कामयाबे आओ कामराने नसीब का दौलत अखलास आमीन हुआ है। गुलनो नन मुंगा होता सोचिदा दिशानो बाबाजी रहमतुल्लाह अलैह दरबार शरीफ के राजमशी दयो कामिल वलीउल्लाह पखवा के राजमशी नागम न दचावा दे नक्वेदन्ना बल्कि जमुंगा उस्ताद सुरा जम के दिल शिदी अगद खुली पैगंबर पाक मुबारक द इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक दजात बा बरकात प मोहब्बत मुंगा उता सुरा जम शी जमुंगली मरगरो दा कुर्बानी करेगा जनाब मोहतरम फीर
فضل رحیم بادشاہ سے محترم قاری شاہ خالد صاحب دی، ذوالفقار صاحب دی، بابو صاحب دی، عثمان صاحب دی، نور مرگری جی جاو سر سمر برخ آگستلی، ٹیکا خان صاحب دی، مالی بدنی قولی لسانی قلبی نارینو زنانو چاچے پدے کے سمر ایساغ اشتری سرد دے ٹولو ملگرو دا دے ٹولو عاشقانو دا دے اللہ دا زیری سرزمون دا ازر قبولو منظرگی او انشاءاللہ کا خیر قبلی بے نگنونو ننیر للزمونگا استاو چی دی دا دا خلی پیغمبر پاک مبارک دا مدینی منورے دا جانان پا محبت و مین باندی دی سبحان اللہ زمونگا استاسو ننی نسبت چی دی اگر دا خلی پیغمبر پاک مبارک دا امام الانبیاء مبارک پا نسبت مبارک بانے راجمیو او یقین تاسو کے نسبت کے ڈیلوی برکت دی، نسبت کے ڈیلوی خاطر دی. خار دا مکی معظمی کی حضور پاک مبارک اللہ دے بی بی آمینی غیگی مبارک تراوست اللہ جل جلالہ تدغ مخ دغ ظلف دغ بدن مبارک دون محبوب دے دون ورتگران دے چھ رب العالمین پخار دا مکی معظمی بان قسم خری لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد رب العالمین والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین خار دا مکی معظمی باندی اللہ تعالی جل جلالہ قسم خری مفسرین کرام وی ولی بیت اللہ شریف دی پکی زکا مقام ابراہیم دی پکی زکا دائبی زمزم چینہ دا پکی زکا دا صفو دا مروا غنڈے دا پکی زکا شاعر اللہ دی پکے نزکا مزدلفہ مبارکہ دی پکے منہ مبارکہ دی پکے عرفات دی پکے حجر اسود دی پکے نو اللہ تعالیٰ جل جلالہ دا دی شاعر اللہ دا وجین پا دی خار دا مکی معظمی قسم خوری نا دا دی شاعر اللہ دا وجین اللہ دا مکی معظمی پا خار قسم نخوری پا خار دا مکی معظمی قسم زک خوری چھ پا دی که دا دو کون سردار دا بی بی آمینی غیگ مبارک لرا دے خاطر پاکے دا خکولی پیغمبر مبارک دے خاطر پاکے دا خکولی پیغمبر مبارک دے قادیانان خود دی خبرو نا خبر نہیں چی مونگا کو جھوٹا دعویدار پیغمبر را مخی کرے دے خورازیبا جھوٹا دعویدار بمداوی کئی خوداغی تدبیر بنا کامئی داغی حل غلی بنا کامئی دا حضور پاک مبارک شان اللہ دا روز ازل نے اچت پیدا کرے اچت بھئی عاشقانی اللہ اچت پیدا کری دی اچت بھئی چی جوندی دی اچت بھئی چی وفات چی اچت بھئی اور سنگ چی پیغمبر مبارک اچت درجی والا رے دا حشر پا میدان با عاشقان دا دغ نبی دا جنڈی دا لان دی والا دا کلی پیغمبر مبارک نسبت و برکت دے چنن منگا ہوتا سورا جمیو لگ دا دغ نبی دا شان نزان خبر کے چھے دا اغم مبارکو دا وجینا اللہ دا مکیم و زمی پخار قسم خوری نو دا جواب را لتا سورا کے چھے پیمانی ہوئے چھے دا اللہ تا محبوب دیو کن دے
دا الله ته ګران دی او که نه دی دقسې لږ د محبت اواز دا نوجوانان راکړي د ما داړه سکې چې د مدینې جانان به په مدینه منوره کې ستاسو په دې محبت او رب العالمین به څونه خوشحالیږي ځکه موږ د بل چا صفت نه کوو د هغه ښکلي مخ صفت کوو چا چې د تمامې دنیا نه زر کاله په خپله باندې کړی دی په خپله یې کړی دی په خپله داسې مخ به ولې نه ستایمه چې کوم مخ الله تعالی ستایي نن مونږ او تاسو خبر یې چا به دا وی چې لکه دیشانو بابا جي رحمت الله علیه کې خورده ده اکثر دا مرګري وی دا خورده مخ کې تقسیمیږي دی له ځان رسول په کار دی وی دا شفا ده مونږ ورته وی دغه خوردم شفا ده خو د مدینې د جانان مینم شفا ده کنه دغه د جسم غذا وا نو خلکو جسم غذا یوړه خو روحاني غذا خو شروع ده کنه نو روحاني غذا ته خدای تاسو پاتې کړی په ځانم سبحان الله نه وایي لږ دړه د خلاصه روحاني غذا ته خدای اوس عاشقان پاتې کړي دي الحمدلله دا درو غذا ده درو غذا ده دې ته انسان ته ایمان ته تقویت ملاویږي برکت ملاویږي د حضور پاک مبارک پشان بیانولو انسان ته ډېر لوی نورانیت او برکت ملاویږي او ما ته ګورئ جي بعضې کسان داسې شته چې هغه په داسې پروګرامونو خفوي وی دا نه ده پکار دې ته وی ضرورت څه دی موږ وی دې ته دونه ضرورت دی لکه بدن ته چې د اوبو ضرورت دی چې بدن ته د غذا څونه ضرورت دی دونه د حضور مبارک د محبت ضرورت دی بلکې د دې نه ورته زیات ضرورت دی د دې نه ورته زیات ضرورت دی اوس به تا ته ضرورت نه وي نو اوس په مونږ باندې د حضور مینه باندې نه مونږ او تاسو د الله پاک د دې محبت او د دې مینې نه جدا نه کي لږ دړه د خلاصه مونږ او تاسو د الله د دې محبت او مینې نه جدا نه کي ځکه دا مینه چې دا چې شام کړی دا رب العالمین ول ډېر لوی شان او کمال ورکړی دی نسبت ما شروع کړی د حضور پاک مبارک چې د مکی معظمې په ښار دی دونه محبوبی کریم مبارک دی تاسو قرآن کریم راواله قاری صاحب څه سورتونو کې سر کې لیکلي دي چې دا سورت مکیتون دا فلان سورت مدنیتون څه پکې مکی دي څه مدني دي هلکه دا مکی ورته ولې وایي مدني ورته ولې وایي نو پته به ولګي چې آقا مولا چهره مبارکه په مکه معظمه ده جبریل علیہ السلام به سرور کونین لمکی معظمې لراتلو او چې آقا مولا می مدینی منورې ته لاړه نو دغه مخ پس جبریل علیہ السلام مدینی منورې ته روان او چې حضور مبارک می غار حرا کې دی قرآن کریم سره د جبریل علیہ السلام او سره د 70,000 فرشتو د پروتوکولو سره سفرشتي مکه سره د قرآن عظیم آیاتونه به وړه چې کوم ځای کې زمان نبی دی قرآن کریم سره د فرشتو هلته روان دی داسې نبی نه به قربان شمه قسم په خدای چې د هغه شان بیانې والله چې دا رګونه 360 رګونه ورسره خوشحاله تمام بدن ورسره خوشحاله داسې ښکلي نبی مبارک مونږ او تاسو له الله را کړی دی او شکر وباسئ څوک به خوبونه کوي او تاسو د حضور محبت ته کینولې دا په مونږ او تاسو د الله مهرباني او کرم نوازي ده ټول وې الحمدلله دا شپې ځان سره لیکي دا ټیمونه ځان سره لیکي دا ډېر قیمتي لحظې دي او قیمتي ټیمونه دي چې حضور پاک مبارک مدینه منورې ته لاړ د مدینه منورې مخکینی نوم یثرب دی یثرب بعض کسان یثرب وایي یثرب نه دی یثرب دی کو کوم انسان د مدینه منورې مخکینی نوم یاد کو قصدن عمدن پا قص وی عمدن پخای
خستن مدنی وی یسرب امام بخاری رحمت اللہ علیہ وی دا دا مدینی منوری مخینینم دے او دا دی مانا دادا یسرب دا بیمارو زے دا وباگانو زے دا تکلیفونو زے دا غمونو زے دا تیارو زے دا وباگانو زے دا پریشانو زے نو دیزے تزکا یسرب وی خوش دا حضور مبارک نور گلی دا فریشانو زیو دا بیمارو زیو خوش کلمی دا پاک پیغمبر قدمون دا مدینی منوری پزمکاو لگی دا یسرب تا میتاو شو مدینہ منور شوا اللہ یا دا بیمارو زیو یا تینا اللہ تعالی دا بیمارانو دا شفا مرکزو گرزولا چه سوک دا مدینی منوری بیمارانی سبحان اللہ نکنه لگ دڑد اخلاصا چه سوک دا مدینی منوری بیمارانی سبحان اللہ زکا علاجگاہ ورطا دا چا دا پارا با ڈبگری گارڈن وی دا چا دا پارا با حیات اسپتالی لیڈرنگ اسپتال بی او دا حضور دا غلامانو دا پارا شفاگاہ چه دا غا مدینہ منور دا ذکر نبی علیہ السلام فرمائی اے دا مدینی منوری غبار دا حقو مولا فرمائی شفا دا سبحان اللہ دا کرونا چراغی لیوا کرونا راغی لیوا ارسڑی با خلی دا داغا چولی ماس بے چولی ٹھیک دا وہ سب سے سڑے چاہی کدش پیو دیکھی گی زخبلا نو کم ماسا چاہی خبر دا خواگی بوی احتیاط کرے امریکہ برطانیہ جرمنی فرانس ٹون ملکو نہیں ہوا چینی ہوا پاکستان کی بعضی حصی را گیرے کرے تمام ملکون کی وبا ہوا کورونا ہوا قاری صاحب خوشکل سائنسدانانو ماہرین دا ادارے صحت والا اگر مدینی منورے تلار ہوے تسکا خوری تسکے وی پا تمام دنیا کے داسی شفادار ہوا او داسی دا شفاز مکا دا بلنشت لکا دا مدینی دا جانان مبارک دا وطن نا پاکی کرونا شتا و نا پاکی بیماری شتا ولی پاگی کے دا کل بدن دا قوم اولا آرام کئی کلی بدن مبارک پکی دفن دی دا کلی پیغمبر دا نسبت دا وینا اللہ غخور لا شفا جوڑکا اگے ابونا اللہ شفا جوڑکا اگے ہواگانونا اللہ شفا جوڑکا نو ما تو گورے زبدا سی نبی ولی نستائم چھ اللہ خو پیدا سے مہین دے چھ کم و خور سرا زمان دا مدینی دا جانان جسمیت ہر لگی دل دے خپی مبارکے لاسون مبارک بدن مبارک مخ مبارک ظلپ مبارکے رازی جی دا خورے دا غزمکا علماء کرام فرمائی دا حضور دا کل مخ دا خاطر اللہ تا دا عرشی برین محبوب دا گران لگ دلو دا خلاصا علاقہ چی دا حضور مبارک کم ازمک سر نسبت خدای پہ قسم خوری چی کم زیبان قدم لگی آغا تا اللہ منورہ گرزئی سبحان اللہ نونن خطاسو دا دیشانو بابا جی صاحب دربار شریف کے ناس سے دا خود انوار و مرکز دی دیشانو بابا جی صاحب مبارک منگ با دا مشرانو دا دا صفت اور دا چه دا پولیاو کڑیلوے عظیم انسان دے اور بیا زمونگا فیر عبدالودود بابا جی صاحب آغا الحمدللہ نسبت لری او دل تطول اولیاء دا سپراتی دی مازون بابا جی ساق بابا جی کوئستان بابا جی دا طول اولیاء مقبل مرشد پاک مبارک راوستا سیدنا مرشدنا مولائی عبدالرشید بابا جی سے شہدہ سیو کرتا وی لکہ دلتم دا اولی دے دی خوام دے دی خوام دے دی خوام دے خوش دل ترا لما تو یہ غدیشانو بابا جی سے جوڑتا دے میں سیب تی سنگ پی جنے وی بابا جی بم سوک نے پی جنی بام کہے سبحان اللہ نوئے وی بابا جی بم سوک نے پی جنی دیشانو بابا جی ما تے یو خبرو کا دغه چڑے باندې
ما ته وی قاری سے میجی وی دا مدینة الاولیاء دی سبحان اللہ نا 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 بس دا سبحان اللہ با پس زو شورو کم بس دی اللہ چی بس افسوس کوم چې ما سره بس داسې مرد مجاهدین لږ ناس وي چې دا خولي په سبحان الله خوځولو ډېر خوند به یې کړی وي ځکه چې تاسو خو زه په خاکې کې کله یو خواړم کله بل خواړم زه به بل کار نه کوم ته ورته سبحان الله ووایې زړه د خلاص سبحان الله ووایې که نه الله هم سره زما د نیکانو صحبت و محبت نصیب کا مرشد پاک مبارک وی دا مدینة الاولیاء دی سبحان اللہ دلتا خطول نیکان بزرگان اولیاء دفن دی اللہ دی دا طول درجات بلند کی او دا دی نیکانو پا خاطر دی خدای فقیرانو بان رحمتون نازل کی چاہ چیمینوی خدای دی پی نازل کی سوچ طلبگاری خدای دی پی نازل کی دا نیکانو اولیاء نظر چی دی کامیاب بگرزی که خیری ارزی چی خدای با دی روان اللہ سمی سبحان اللہ خدای با دی دیمگرسیا برابری خدای با دی مشکلات پا خوشحالو بانی بدلی اللہ با دی غمونا دردونا دا اٹک دا سن لوکی سبحان اللہ خوئے کر اللہ سر زمان دا دی نیکانو اولیاء سر محبت و مین نصیب کا لگ دلد اخلاص ہوئے کر ما تو سگو رہی نو مدینہ منورہ دا حضور پاک مبارک دا خاطرہ دا یسرم نا اللہ مدینہ منورہ کا امام بخاری مبارک پر تاریخ کبیر کی ہوئی کو شاہ قصدنا یسرب ہوئی وی آغا با بیا قضی روڑی قضی سشیرہ لس پیرے بوئی بیدار شے زچ پلسم زلکل مدینہ منورہ ویما داش سبحان اللہ را سروے چستاسو دا آواز اللہ تز درخواست کم چی خدایا بل خوانا دارے کی گنبت حضرات دا مدینی جانا اللہ رسول اللہ تا میں درخواست کو خود نبی پا وسیلہ میں ہوکا وہ رہی جی امام بخاری مبارک ہوئی چاچے قصدن مدن دا مدینی منورین نم مخینی یسرب واغشتا نو دی با کفارہ ورکی وہی با مدینہ منورہ 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 یوزل پاتلی مدینہ منورہ لگ دولت اخلاص لا سنہ پور دکھے او لگ دولت اخلاص لا سنہ پور دکھے بسونا سید استاسو جی دیزے نا دا دیشانو بابا جی نا خبر ورسن شوا چلا سنم پورتا که خبر ورسن شوا جی دا کل پیغمبر دربار شریف تا یا اللہ زمنا طول عزیری قبول کا نو دا پیغمبر مبارک سرا چه دا کمشی نسبت پیدا شوی دی اللہ خورو لمقام ورک خار لے ورک گٹو لے ورک دا دیشانو بابا جی سے مبارک پا دربار شریف کی چی دا خیستہ خیستہ مشران ناستی دا خکول علماء حافظان ناستی دا خکول نوجوانان ناستی زموستا نسبت دا خکول مخصر دی چی منگو تاسو لبا خدای سمر برکت را کئی منگو تاسو لبا خدای سون شانو برکت را کئی دا سی خکول پیغمبر سر زمونگو تاسو لننی نسبت تی پا دی خفن شے گورے چه دا بکل دعا کیگی او دا بسچل کیگی چه پروگرام لزمہ میں خدای گوری رگونا و مرے میں دا سے دردونا کی خو گوری دا حضور مبارک شفت کو منور کارستا دی خدایا بس اگلار راتا خدای دا حضور دا خاطر برابری اللہ دی زمونگا استاسو دا طولو دا کل پیغمبر سر محبت و بین نصیب دی لگ دلد اخلاص امین ہوئے نو انشاءاللہ پا دی خوشحال شے چه زمان استا نسبت دا کل پیغمبر مبارک سر دے او دا غدا ولادت با سعادت پا خوشحالے کرا جمشیو نو بعد کسانوی خوشحالی پی پکار ندا پا دیر وز خو وفاتم دی ما تو یو کسوی یو مولانا صاحب دی غالباً دی جوگیانو کی دی سوکنو سرا ما تو ای مولانا صاحب پیغمبر پاک مبارک خو وفات شیم پا دولسم ربیع الاول لکنا میں آو وفاتم پاگے دی مقصد ایدو چی دی کسانو تا دی خبر وضاحتمو کا کرنا چی دا خلق جشنو نا کئی خوشحالے کئی نو پا دیر وز خو وفاتم دی کنا ما ورطوی مولانا صاحب قرآن کریم دی وی الحمدللہ زم مترجمی ما او 2015 کی فارغ شوی ما میں زب یا کہ خیری زمان رستو فارغی مخ کی نی دا خدای فضلی میں شکر مخ کی وی بیا برانا خبرہ
میں 2015 یاد کو زما 97 دنو خوش وکړه لکه خیر د مخ کې ان شاء الله میں تو 15 او 97 کې نو بس فرق شتا میں زړه شکر دی ما تو بولے میں حضرت قرآن کریم کے اللہ فرمائی محبوب کریم مبارک تھا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا میں فلیفرحوا ترجمہ بدا خوشحالے کے کہ فلیفرحوا ترجمہ بدا غم کے سڑے دا سے سہو اش میں مترجم سے تا تویما تا چیز مترجم دا قرآن عظیم نو فلیفرحوا بترجمہ مزیدار و سکی کرنا فلیفرحوا اللہ اعلان کی چی قلتو محبوب علیہ السلام بفضل اللہ ابن عباس سے ترجمہ کی بکتاب اللہ پا کتاب دا اللہ تعالی و برحمتہ پا رحمت دا اللہ تعالی آیات پیش کئی دا آیات دا تفسیر دا آیات بانے کئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نو میں فضل نہ مراد قرآن کریم شو رحمت نہ مراد دا مدینی جانان شو پا بذالکا پا دے دوانو بانے فلیفرحو اللہ وی خوشحالی پکار دستر بندے کے دزوید ختم دے فراغت شی دا علماء دا صلحاء دا مدارسو کے دستر بندی کئی منگور تویو چه قربان پا قرآن خوشحالی کوئے نو پا صاحب قرآن والی خوشحالی نکوئے صاحب قرآن بانے کو پا طریقہ اولا خوشحالی پکار ما توی مولانا سے ویدیتی کی تزما خیال نو میں انشاءاللہ موسیقی نا خدای بر وطا خیال کی زمون کار سے دیم دقا دا حضور شان بیانور زمون مقصد دی چا سرمبو کو دو کینه نشتا یعنی زپا علماء و طلبو که دا طولو نزیاد کمزوری پاک زیما طول علماء طول صلحاء زما دا سرگلون دی و شکل دا حضور دا محبت باب راغل دی نو لگیا بویو که خیر انشاءاللہ خدای دیم دا دقا محبت و دا دقا منی نجودا نکی کہ یو سڑے ہوئی چی پا قرآن خوشحالی نکو ما پیسی لگی ذکر دزوی اس پا خلق را غوارا ما دیگونا با پخو ما فلان کار بکو ما نو پا دیکھو حسابو کی جمع تفریق شورو شا علکہ دیکھو 18,000 شا دا بل دیگ 18,000 شا دونا پاک سالن شا دونا پاک روٹے شوی حساب دیو کا علکہ میلاد مصطفیٰ مناو ما یواز علماء را غسل خونوی آبا شاہ سے وہ خیراتم پکے پکار دے رجی پخور پکار دی تصدق پکار دے خیرات پکار دے یا راشا مڑا بند دستار بندی کو ما و ندا کو ما پا آیات دی عمل رانوے او زمون دی مرگرو پر آیات بانے عملو کا ام پا قرآن خوشحالی کو ام پا صاحب قرآن خوشحالی کو هو خیر مما یجمعون کتلک شمتوبو کو پیسی جمع کے نو اللہ وی ہوا خیر مم دا خوشحالی پا پیغمبر و پا قرآن دا غورد دا اغا خزانون چتکم جیب کے جمع کے سبحان اللہ ہوئے تو شمتیا پہ کے نو مکوا رو باسا دا میدان تا دا قرآن پمینا دا مدینی دا جانان پمینا سبحان اللہ او دا غمین چاہ کڑے ہوا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سبحان اللہ ہوئے کنا لو خود اللہ اخلاص ہوئے سبحان اللہ صدیق اکبر مبارک نے جا بختناو کوئی سشیرت دیر گران نے کماؤتا نا سپوزو کی چھپا دنیا کی دی محبوب شی سشیرے در بے مجھتا بوے چھے اوقات بنگلوی یا اوقات لنگوزروی او خص جیدادوی او غیر خادمان نوکران را سروی او فلان وی دا انسان رکی دارا زی صدیق اکبر مبارک و تسوی و توی قربان حبی بی ایلی من الدنیا کم سلاس ما تا دنیا کے درے خبر ڈیری محبوبی دی نمبر 1 آقا و مولا تیو کتوی ان نظر الى وجہ رسول اللہ دبا دا دنیا نعمتنا دا اسمکی اسمانونا لوح و قلم و کرسی ستا دا دیکھ کل مخن قربان سبحان اللہ لار دا دیکھ کل پیغمبر مبارک نشما لار دا کل پیغمبر نشم ویچستر کی دا صدیق اکبر مبارکی او مخد مدینی دا جانان مبارک استاد مخت گور منو دارا تا نمبر دیر محبوب دا ذکر والا خدای ورم کا کناغ خبرہ لارے صورتیں بودلا دنن پغار کے دوکن 200 آیا دوکن سل سڑیوے سادر غن ٹوٹے کا
ټوټه ټوټه کا او دو سړي پاتې شي پوندې پکې ورکی نبی مبارک ته وی راځه صاحب د مدارک ذکر کړی دي وای چې کله مبارکا د پیغمبر مبارک سر پغی کې ځان تکیخه نو کله به د غر کې دنه غار سور کې غیر چا پیرو کته کله به د غار سور د لاندې وکتا تا ترين بو تخکارش او صاحب د مدارک وی کله دونه بختور دي د سترګې به راواغشته د حضور په ودوها مخ په ولل یره خزار د خپل پیغمبر د خپل مخ نشم نو دی مبارک یو ځل پجړه شدا سي وی خدایا وی دا مخ اسم کوا آمین خدای دا مخ اسم کوا کله صدیق اکبر کافران لګی شي او زرا غلیم غار سور تا او کافران رااله صدیق اکبر تا دیو نشي ټوټي ټوټي دي کی خیر دی باعث پروا نشتا خوش زمان د مدینه منورې د جانان د زلف یو طرف ظاهر شي سبحان الله چې د سرور کونین مبارک د زلف یو طرف ظاهر شي به د مبارک مخول شي زی او کسی صدیق اکبر ما د کافرانو غیر کمګیل می دي کی خود نبی پشان مخ په مقدس باندې کمزه پیدا کړه سبحان الله د حضور خو یو عاشق نه دی صدیق نه عمر بی سبحان الله وایګر عمر نین عثمان زی نورین بی کاغنی نو اے شیر خدا بی سبحان اللہ وای کاغنی نو اے عشرہ مبشرہ بی کاغنی نو 1,24,000 غلامان بنوری او چې یو نبی لاړ بیا بسو کی عقیدین تپوسو کدا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مبارک زار دغه خپل مخ نشم چې صحابه پیدا سي عاشقان نمائن دے نن چې په میلاد مصطفی باندې شوق خوشاله کوي وره صدیق اکبر مبارک وی نمبر کرا تداخو خدا النظر الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سترګې د صدیق اکبر وی مخ د مدینه د جانان وی او بیا وی و ان یکون ابنتی تحت رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې زمالور د حضور مبارک پا بیبیانو کې دا پدی فخر کوم او بیا وی و انفاق مالی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جیب د صدیق اکبر وی او لاس د محمد رسول الله مبارک په ایمان تاسو یې صحابونو د عشق مصطفی پختنو کا چې د حضور سلام د خپل مخسرا داغي څومره محبت او سونه مینا وا الله خو دې زموږ استاد عمر سره دغه محبت او دغه مینا سیوا کیږي لګ دړو د اخلاص امين نه لګ دړو د اخلاص اے گلو راضی اللہ رب الجلال قرآن کریم مبارک ارشاد مبارک فرمائی رازی گلنو منگا تاسو داسی نبی مبارک پا محبت من کی راج منشوی ہوا کہ اخلاق دا مدینی دا جانان را و عالم آسانی بے پیدا نشی کدا قوم علامہ کی زندگی را و عالم او د دیشانو بابا یوسف رحمت اللہ علیہ بدربار شریف کی داشقانو مخی تکید ما داش پچی دادا بسباشی خود مدینی منوری دی جانان دم کی زندگی خوشبویان بختمی نشی او گلن راوے کہ د مدینی منوری دی جانان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک مدنی زندگی راوالما داغی غزوات راوالما داغی جن راوالما داغی دا جب اثر راوالما داغی دا لالو مبارک اثر راوالما
داغی دا بدن مبارکو دا چگی دا نسبت دا نالین و نسبت راوالما اے گنن یا زادے دا تمام دنیا چی سونا انوی دا کلمان شی او تمام دریاب و نسیاگا انشی او قربان اللہ پخپل لکن کشی نو قربان زما د مدینی د جانان شان به ختم نشیا یاره لگ دړه د خلاص کړ د حضور سلام شان کو صرف الله ته معلوم دینو وی حدیث کې راغلی دی چې دا قیامت کله راځي وی الله الله والا چې ختم شینو راځي با خدا سينوي چې د نبی او ویلو والا ختم شینو راځي با حدیث کې ارشاد کړی راغلی دی کنه چې لا تقوم الساعه قیامت من راځي حتا يقال الله 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 چې سړی الله 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 وای قیامت من راځي الله نو ذکر دی خود نبی ذکر نه دی وله وجه صدا بیدار شي دا نقطه بچو تاسو اوریدلی ني پیمان لته ما چې کله نه کله خدای زما دي ذهن ته داسې ملغلې د حضور د خاطر راولي سبحان الله جزو ته پخپلوم حیرانې ما ته وایي دا الله ویلو والا ختم شي قیامت برازي چې قیامت راشي الله ویلو والا بنوي خود مدینه د جهنم ویلو والا الله په پخپل موجود دی لکه دړه د خلاصه کړه الله والا بنی او نبی ویل والا بی سبحان اللہ ها نن کپا خلق اعتراض کی شی ګور دي شانو بابا جی کې خلق د حضور مینه یادې من وی قمقلا یا قمقلا دا دنیا بنی وی الله بی ټول پیغمبران به وفات وی صحابہ بادشاہان اللہ بوئی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار نند شاہ بادشاہی دا اللہ ویلو بالا بنی خود مدینی دا جانان ویلو والا رب العالمین بموجودی ذکر ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم سبحان اللہ ہوئے منگ بدا سے نبی ستایو چھے اللہ ستائی سبحان اللہ چې دنیا نوی دغه نبی با الله ستایي سبحان الله داس نبی مبارک مستایو رازی گنو سرور کونین نمدینی منور د جانان نشان قربان شما زد نبی مبارک سترگی مبارکی استایم سبحان اللہ چې د مدینی منوری د جانا سترگی پا بلال حبشی مبارک بانے لگی دلے قدمونو تے اللہ سمر کمال ورکلو درنگ تورے سربان سر تورے خپیب لخپیرے خیطبان نہار دی جامین لرے خوش زماد مدینی منوری دی جانان دا محبت نظر پہ پریوت لو چھ زماد مدینی جانان عرشی بری نبر لعال لو نو دا مدینی جانان دا بلال حبشی دا نالین و دا پڑو چغار پارشی برین کی اورید لو نظر نظر بویا نو نظر نظر بویا ما ته چاوی د حضور سلام نظر چې په براق باندې بسور شاه نبی مبارک بدون قدم براق اغشتا چې سونه به د نبی نظر لګېده مې د نبی نظر خدا سے نظر دی زیره ته یو غلام تذکره به وکړم نو د نبی نظارت تاسو بیا تماشا وکړئ وایي څنګه میں عمر فاروق مبارک پا مدینہ منورہ کی پا منبر رسول مبارک ناسلک زمان دا خبر بے انشاءاللہ دا سے مستند خبری لائیو زمان چلی گی ہر جمعہ دا خدای مہربانی دا الحمدللہ پاکستان افغانستان دوبئی دا کویت سعودی عرب ریاض ٹولو کی او شکمزے کی مرگی دی انگلینڈ کی وی مولی شیب دوارا تو کا ناشنا خبری دی الحمدللہ وی علماء صلاحہ ٹولے ہوری نو بعد کسان وی مونگ مولی شیب دا مطالعین اخلاص کری وی دا خبری مونگا مقتدیانو تکو میں بس کوئے ہوتا
دا خو د حضور د محبت خبرې دي نو سبحان الله وایي تاسو ورته کوئ دا خو نور هم ښه خبره شوه جي دا خو نور هم د خوشحالۍ نه ډکه خبره ده لکه توزو دا حمدالله جان مولي صاحب راغلی دا مشران هغه مشران پېژنده او سابق صاحب د رزړو هغه مو د هغې وفات او ما زه په دې تکلیف رالم اکسیډنټ کړی او ما یو څو خبرې وکړې هغه جمعې منزله سابق صاحب ته وایي زه ځان رسوم که توزو ته اوس ټول وفات دي 125 سال عمر یو 125 سال د هغې حمدالله جان صاحب چې ما خبرې وکړې به ده دعا کوله خو چې ما خبرې شروع کړې چې دعا مې وکړه وایي بچي خدای د سره خو که زه تلمه 10 بجې وي وی مطالعه لتلمه بس ستا دا خبره مستند خبرې دا به مقتدیانو ته کوم ویله داسې مې دغه خوشحال مې یا الله شکر دی چې مشران هم زما خبرې که خیر وي هغوی دا خبرې به زه هم کوم سبحان الله ووایې که نه نو په دې زه فخر کوم ما سره نور څه نشته نن چې د دې کوم کامل ولی الله په خوا کې ناست وي د داسې بزرګانو دعاګانې را سره دي مورید عبدالبدر بابایی صاحب دی هغې دعاګانې را سره دي د نیکانو اولیو دعاګانې را سره دي د خپل مرشد پاک عبدالرشید بابایی صاحب دعا د والد محترم مولانا صاحب والدی محترمې او ستاسو غوندې د غیرتمندو ملګرو دعاګانې هم را سره دي الله دې تاسو هم خوشحال آباد لري یمین وایي لږ دړه د خلاصه لږ دړه د خلاصه عمر فاروق صاحب مبارک ناست دی پای منبر رسول طول ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ساریہ سے 1500 میل لری تلے دے سونا کراچی سمر لری دا 1200 دا 300 تی اخوہ لارشا سبحان اللہ ہوئے کراچی تبا مخ کی بچ سکڑے کراچی تلاڑ اشنگرے تشنگرے ولی ہوئی اشنگری اشنگر خوزمو 400 دا اشنغره تا اشنغره زکوي چې ستاسو زموږ مشران بلاړه په دې صدریاب په دې میا ګجرو د لزا کروڑ باندې به ووړېده او بیا به په بیړۍ کې پورې وته بیا به اشنغره کې دیرو په اشرف روډ او دې ځای پیپل منډو کې به سوداګانې جمع کې بیا به په خرونو بار کې بیا به د قلعه باندې سر سره به راروانو ټسار به خطا په د لزا کروڑ به خطا شو بیا ګجرو ته او بیا جالبیني ته او بیا کوزاګرا او بیا پسې منځاګرا او بیا ګلشن آباد صدریاب باندې براله در زړو د 400 خلک بخپلو مشرانو له استقبال له ورتلوي زمو خلک د اشنغره نه سبحان الله اشنغری اوس الګ بیگا خو نه وی کراچي کې مې اوس بیگا راغلی سبحان الله له خدای د اخلاص شونډې خو ځوي ما تو ګورې د عمر فاروق سے مبارک ناس دے د جمعې خطبه ده او ناګنې د حضور د غلام نظر لګید په ساریه سے مبارک باندې سبحان الله فاصله ختم شوي خطبه تلاوت کی لکه تاسو ته لګي موضوع ناګنې چاته आवाज وکم ته به شي مولوی شه موضوع دی یو د आवाज چاته وک دا سکے وره یہ आवाज وکا یا ساریه الجبل چې شاریه صاحب داسې شاته وکړه حمله د دشمن دفع کا فتح الله ورکړ ډېر وخت پس ورسېده صحابه عمر فاروق صاحب ته وایي صاحب د جمعې په خطبه کې نن شاریه صاحب ته آواز وکړو هغه کم خوازي کم ځای دی او ته کم ځای کې هغه وایي پرېږده دا بیل تار دی سبحان الله دا بیل تار دی سبحان الله وایي دا خو د هر چا نصیب کی دا خو د خدای پاک فضل غواړي ما ته وګورئ جی چې ساریه صاحب راغی ورته وایي حضرت تا خو په دوران دا خطبه کې آواز نو کړی چې یا ساریه الجبل وی کړی مې وی صاحب که تا آواز ما واورېده چې دا آواز خو د عمر فاروق رضی الله عنه دی که هلته عاشق نه وي نو بیا به په آواز پې شوی نه وي دواړو طرفو ته محبین او غلامان د حضور مبارک دي سبحان الله ما پس زوی ما دا منځ والا بالکل داسې دي چې دا غیر خیر بده ما تو ګورې ورته وی چې صاحب ته آواز وکړه 1500 میل فاصله کې الله پاک ما سره امداد وکړه وی دشمن ته مې نظر شګینې د هغې نه ګټه ګرانه ونه خدای راله ستا په آواز باندې فتح راکړه
ما ته یو کس وی د حضور مبارک نظر مې چې د غلام دا نظر شو چې 1500 میل مې د آقا مولا نظر مصرف الله ته سبحان الله خزه چھوڑ دو دا اسمان تاسو تخکاری دا څه کسان وي اوس خو نه ښکاري اوس نه یادو ما سبا خو پرون د تخکاره شوی لکه پرون د تخکاره شوی سهار هم دته اسمان هم چې ته لیدلی دي دا څه کسان په ایمان نه نه په سود دی او نه په مود دی په ایمان که زما په خبرو دا بعضې کس پیږي چې ما ته خبره نه کوي نو زه خفه شم لکه اسمان هم لیدلی ټیکا خان صاحب ته ورته اواز کوو نو دوی به تا سره بیا اتفاق کوي ځکه چې ته پاس وي نو دوی راپسې در پاسي نو کیدای شي چې ته اواز کوي دوی هم درپسې اواز کوي اوس ما لکه دا کار در سره شروع کوم ورکه ټیکا خان صاحب اواز کوي تاسو به درپسې اواز کوئ بچا صاحب اوس به دا کار ورسره شروع کړو ما ته ګورئ چې د حضور مبارک د غلامانو داسې نظر دی ما ته ګورئ د اسمان چې مو ته تخکاري دا 1500 کاله مزل دی دیته سبحان الله 1500 کاله مزل دی چې زما او ستا نظر له الله دونه طاقت را کړی چې د مدینې د جانان نظر له به سونه سبحان الله الکه زما ټاپک نن سبل خوا شروع دي اشاره کاری شی به د حضور ستایل بکومنو او ما والضحى والليل اذا سجى ویلي بس هغه تمرور لازم ځکه چې سترګې مې ذکر کې او دا سترګې په مخ کې وي دغه مخ طرف ته اسماعیل کېږم ان شاء الله چې دغه مخ لګستای ما چې دغه مخ الله ته سونه محبوب دی سونه ورته ګران دی ما ته وګورئ جی نو بعضې کسان وی نبی مبارک نظر دونه نو یا بعضې وی علم یې دومره نو من وی د الله بنده یا د الله بنده ته دونه لاړې علم کې چې د پیغمبر علم پسې نښتې او مولانا صاحب او طالب العلم زما رورا حافظ صاحب ته زما د سرګلې د خپل استادانو نه لږ د حضور شان تپوس وکړه سبحان الله د خپل مشرانو لږ تپوس وکړه چې د حضور شان څومره دی ته مه لږ یو څه چې پیغمبر مبارک ته دغلته علم او دلته نو دغه پرېږده په کائنات کې داسې علم الله بل چا الله نه دی ورکړی د ځان نه پس لکه د مدینې جانان لی چې ورکړی دی دا خو منې که نه منې چا ورکړی دی چا اوهو چا که نه چې الله ورکړی دی زما او ستا پکې څه کار الله ورکړی دی داسې شانې چاله ورکړی قیامت به کله راځي او نبی ته الله ویلی دی داسې ووایه داسې ووایې دې تلي کې راته ایښودی د قیامت میدان سبحان الله ووایه دا علم الله ورکړی وما ينطق عن الهوا ورپسې ان هو الا وحینا یوها نو دې کې به هم ته خبرې کې چې الله ولا ورکړی دی نو ستاو الله خو چې چانه خوشاله شي نو خوشاله خو ته ځکه دی کله چې کوم ځای پیدا دی په هغې قسم خوري چې کله کوم ځای قدم خوري په هغې قسم خوري سبحان الله ووایې که نو بیا چې د مخ مبارک سره څوک تشبیه یا محبت لري چې هغه له به خدای څونه شان او کمال ورکوي سبحان الله ووایې زار د ښکلي پیغمبر مبارک د شان نشمه ما ول خبره وکړه او ستاسو عقیدم دا ده چې دا دونه کمال او شان پیغمبر پاک لا الله ورکړي الله ورکړي بس لا شا خبره بالکل ازي ګلون الله جل جلاله قرآن کریم مبارک شان مبارک فرمائے سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چی اللہ رضو الجلال دے بی بی آمینی مبارکی غیگی لرآوز دلو غدداسی نبی مبارک نا قربان شما تاسو دداسی نبی نا قربان شے بی بی آمین مبارک فرمائے ویشی نبی منوری کانا مبارک اللہ جل جلالہ زمانی مبارک لرا اصلو
زدنا سی نبی مبارک نا قربان شما تاسو لدا سی نبی نا قربان شما بی بی آمینہ مبارک فرمائی ویشی دا مدینی منوری جانان مبارک اللہ جل جلالہ زماغی کی مبارک لرا وسخلو دا مخ مبارکی دا سی پلوشی وے دا سی رنا گانے وے دا دغا مخ دا دیدار دا پارا ما دیوالن توقت دا اللہ مقرب فرشتی دا دغا مخ دیدار مبارک لرا غلے وے دا اسمان دا برا میں دیوالن بانے نور فرشتی اولی دلے دا غید پاس میں نور فرشتے اولی دلے دا غید پاس میں نور فرشتے اولی دلے وی حتی بی بی آمینوی چی اسمان پورے زماد نازنین بچی دا مخدی دار پورے اسمان پورے فرشتی رسے دلے اسمان پوری دا صفون رسیدلو بی بی آمینہ مبارک وے چکل حضوری پا مبارک اللہ معال را کولو اے گلو دا سار دا سنت ٹیم دے علماء کرام ذکر کری چدو لسمد ربیع الاول مبارک وے بازی نحم وی بازی اتم وی ویچی دا مدینی منوری جانان مبارک اللہ مالا را کولو دیگانی بکم زیوی لکنن سبا چوی زنان ڈاکٹر چو گورے غی سریو دیگنوی بی بی آمینہ مبارک وی ززال لوما خوچی کلمی نظر شلو سلور بی بی آنمی پا نظر بانیو لگے دلے متمیوی قربان ستاسنا مدازی بی بی حوا مبارک ما دا ادم علیہ السلام بی بی ما دا بل بی بی سوک دا بی بی سارا مبارکہ دا ابراہیم علیہ السلام بی بی دا سوک دا عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام دا سوک دا بی بی آسیہ دا فرعون بی بی اے بی بی حوا بی بی سارا بی بی مریم بی بی آسی سنگر آللے دا سار دا سنت و ٹیم دے دا گل مبارک اور اللہ بی بی آمینی مبارکن اللہ خوشحال دے دا جنت تمامی دروازی اللہ تعالیٰ دا جنت ریدوان تویری دی کلو کا دا جہنم دارو غتوی دروازے بند کا دا سے ہواگانی نر پا جنت مبارکی لگی دلے چنور کل دا سے ہواگانی نر لگے دلے منگ اللہ توی کریما جنت خموڑان راگلیو دا سے رڑاگانی دا سے خوشبیانی مخی نوی لکچیوز دی سبحان اللہ وی اللہ تعالیٰ را تویشی وی حوا مبارکی بی بی سارا مبارکی بی بی آسی مبارکی بی بی مریم مبارکی تاسو خبر نے زما محبوبی کریم مبارک دا مدینی جانان دا بی بی آمینی غیگی لرا روان لے حضور مبارک را روان دے زنندون خوشحالے ما دا جنت تمام دروازی کلو دی جنت خوشبودار دی دا حضور پا پیدائش بانے اللہ خوشحالو نبی خوشحالا اے فرشتگان خوشحالا جبریل علیہ السلام سرا جنتی پونی دے دا سپرو پا شکل کے اور گیر چا پیرا دا حضور دا کورنا گیر چا پیرا دا خوشبیان خورائی سے مبارک شراغی رامنڈے کا و تیوی راشا عبدالمطلب سے مبارکہ نوسید پیدا شوے دے وی قربان زپ کعبہ کے پیشے وی والے وی کعبہ کے درے سو شپیت بوتان پراتو سردلان درا پریوت او یہ نازنین بچی رو گئے کعبہ مبارک زمادین وسی طرح کا گشوا زپیشم چه زما کور کسے چلشتا کعبہ دا حضور شان پیجے نہیں پرشتی پیجے نہیں خدا نہ زمانے بعد مسلمانوں سے پورے ہونا پیجے
هغه دې په سیری چې دا ښه کار دی او که دا بد کار دی دا پروګرامونه چې کېږي هلکه دې کې خو ذکرونه کېږي تلاوتونه کېږي په نبي علیه السلام درودونه تلاوت کېږي د دې نه څونه لوی نعمت تصدق او خیرات کېږي قادیانان لګیا دي د الله بنده ستا نبي باندې قسمه قسم ګزارونه د هغې مبارکو په شان باندې کوي په کار دا وه چې د قادیانانو خلاف د دې پروګرامونو سره محبت او مینه کړې وه ځکه خو داسې محبوب دی او داسې ناشنا نظر ولا الله پاک ورکړی دی چې په کائنات کې داسې نظر او داسې مخبل چاله نه دی ورکړی بی بی آمینه مبارک وی زما بابا جان را اشعا مخونه به دې ډېر کتلي وي خو چې الله رب الجلال کم معصوم بچي زما غېږې مبارکې له راوستلې دا مخ وګوره عبدالمطلب صاحب چې داسې وکته د سترګو نه اوښکې روانه شوې ورته وی بی بی آمینې ورته وی ولې وی کاش چې پلار یې ژوندی وي چې پلار کتلی وي چې بله خدای سي بچی یې راکړی خو پلار یې مخکې وفات دی عبدالله صاحب د پیدایش نه 2 میاشتې مخکې وفات دی کاش چې پلار یې نن ژوندی وي او دا مخکې لیدلی وي چې داسې مخ خو ماشه ته لیدلی نه دی په دغه کال ټوله لکان پیدا دي و د حضور مخ مبارک پشان مخ خو پیدا نه دی کدا داسې مخ مبارک دی چې الله په خپله باندې ستایي نن الحمدلله د عاشقانم دغه مخ مبارک ستایي لږ دړو د خلاصه اللہ تعالی جل جلالہ اعلان کئی والضحا زمانی قسموی د ساخ پټیم بانی چې کله دانور روخیږي او پل وشی په مزه مذهب آن راخکار کی سبحان الله هر سړی کاروبار ته رواني خلق بیدار شي اے ډرایور زمیندار نوکر پیشا انقلاب شروع شي کارنده خلق ټول دکانداران لګیا شي وجیبه انقلاب پیدا شي اللہ تعالیٰ اعلان کی زمانی قسمی پدغ ٹیم باندھے واللیل اذا سجا زمانی قسمی دنیمش پی پہال بان لے سبحان اللہ طول خلقو دی شیخونی کان خلقو دی سنو کی اللہ جل جلالہ تو دریگی اللہ اکبر زمانی قسمی پنی مشپ باندھے چې دا نیکان خلق خدای ته ولاړي د نیکانو خلقو نه تپوس وکړه ما ورته تمامه شپه خوبونه کوو دوی د الله سره رازونه کوي الله ته ژړاګانې کوي ایک ونونو راځي د ساق په ټیم کې مبارک ټیم دی چې کوم انسان پکې 12 رکعاته نفل وکړل دې ته دا چاش موضوعي د چاش سورہ دعا اے صلات دوحا ورته وي سلو رکعت نفل لیو که بیا سلو رکعت بیا سلو رکعت بیا سلو رکعت 12 رکعت وی چې دا انسان وفاشی اگلنو کلدی دا قبر نرا پاسی او کلد جنت دروازو تنزدیکی چاچی ہر عورت دا ساخ مسکڑے دے اگلنو پدغ دوران کی بوتر جنت دا ہر دروازی ناواز کی چی دا اللہ انی کا بند پا مارازا لگ دلو دا خلاص خلق وی د نیکانو اولیاء د مرشدینو نه خلق سجده کوي دا طریقې ما حدیثو کې لا کتل نه وي ما د خپل مرشد پاک نه زده کړې وي سبحان الله چې بیا مې وکړه مې خدای دې زموږ صاحبانو لډیر خیر ورکا مونږ ته خو د قران او د حدیثو پرانا کې عبادت خولې دي د پیغمبر مبارک نقشه را ته خولې دا رازه ګلونو الله جل جلاله زما قسم دې د شاش پټي مان لې او پشپنی مشپبان لے خو بعض علماء مفسرین پیرو لگی دلائے چھ اللہ قسم خوڑلو چھ زماوی قسم وی پا آغا ٹیم بانی شکل دنور شو آگان اخکارشی رنا خورشی سبحان اللہ یو د دنیا نور دی یو د دنیا نور دی قاری سیب د دنیا انور شي راخکار شي د دنیا نظام روان شي بیدار شه دا څه ده کنه د جی
गाड़ी वलाड़ी شپږ صاحب چابي پکې تو کې गाड़ी روان شي موټر سایکل هغه روان شي لنټریان ټیکدار صاحب نه راغلی تاسو دغه ټیکدار هم نه راغلی لنټریان هم جی روان شي ما ته ګوره نظام روان شي راځي ګلونو یو خو د دنیا انور